چې د ډیرو ملګرو دغه پوښتنه ده چې موږ پښتانه افغانان یعنی د پاکستان روپو ته کالدارې ولې وایو د دې شاته څه فلسفه پرته ده که دا چاته معلومه وي نو موږ ته ویډیو په وساتت هم ویلی شي یا کمنټ راته وکړئ چې دې شاته څه فلسفه پرته ده. شکور صاحب زه به د تاریخ او فلسفه په لنډو کې وایم. 1540 کې شیر شاه سوري پاسېدو ځمکې ونیولې بادشاه شو د سوري کینګډم جوړ شو سوري امپراتوري جوړه شوه. بادشاه ته پته و چې خلکو باندې خپل زور واکمني او ځان په ایز ا لیجیټیمیټ رولر منم چې زه ستاسو د حقدارۍ حق لرم ستاسو د مشرۍ حق لرم نو زه به خلکو ته اقتصاد مضبوطوم او وسره تجارت زمينه بوته برابروم. د دې لپاره دوه اقدامونه وکړل. پهلنې د افغانستان هندستان او پاکستان ترمنځ چې د جی ټي روډ کوم دی دا هغه شیر شاه سوري برابر کو خلکو ته تجارت برابري. بیا هغه تجارت چلولو لپاره مالیاتي نظام پکارو. یاد ساتئ په هغه وختونو کې 14مه صدۍ کې 1540 کې مالیاتي نظام د افغانستان بارټر ټریډ بارټر ټریډ د ورکړې راکړې ته وایي دونه غنم مې درکړل دونه سبزي راکړه دونه شوده مې درکړل دونه ګې راکړه ورکړه راکړه دې ته به بارټر ټریډ وایي. دغه نه خلاصېدو دپاره چې خلک تر لرې لرې پورې تجارت وکړي ځکه بارټر ټریډ کې ته بس کلي پورې محدود یې کلي پورې ته تجارت کولی شي خو د مالیاتي نظام سره د سونې چندې او دې سره تر لرې لرې پورې تللی شي د ولس اقتصاد پرې مضبوطېږي. نو که چېرې د شیر شاه سوري بادشاه امپراتورۍ لاندې داسې مالیاتي نظام راشي چې هغه لرې لرې پورې خلک مني نو شیر شاه سوري به خلک لیجیټیمیټ رولر ومني هغه ته به ژمن شي. بارټر ټریډ ختم شو. د مالیاتي نظام لاندې 3 سکې شیر شاه سوري را میدان ته کړې. پهلنۍ سکه و مهر د سونی سکه به وته د مهر به وته د هغې وزن به 109 شپېته د غنمو دانو مقابله کې بل سکه و روپیا به وته هغه د چاندې و د هغې وزن به 115 او یا غنمو دانو برابر درېمه سکه به د کاپر و د تانبې و هغې ته به دم ویلو. نو 3 سکې وې میله مهر روپیا او دم د 3 سکو د افغانستان بارټر ټریډ نظام ختم کو. راځو وختونو کې وروسته احمد شاه ابدالي بابا راغی نو د پښتنو ټول د افغانستان دغه سیمې ټول زور ټول پاور کنټرول د پرژنز نه د ایرانیانو نه فارسیوانانو نه د پښتنو ته منتقل شو ډایرک ځکه چې نادر شاه افشار د افشارید امپراتوري مشر د فارسیوانانو زور د ایرانیانو زور زیاتو چې احمد شاه ابدالي بابا پاسې د ټول پاور کنټرول پښتنو ته راغی کندهار نه دغه روپې چاپ کېدل شروع شوې نظام شیر شاه سوري راوستو اوس هغه نظام لاندې ابدالي بابا د کندهار نه روپې چاپ کول شروع کړل. وروسته وخت کې تیمور شاه د احمد شاه بابا زوی چې کله هغه مشري واخیسته نو افغانستان کې بغاوتونه جګړې شروع شول. دې طرف نه سیکانو سره ساوت نه ایست طرف نه خراسانیانو او فارسیوانانو دې سره د پښتنو مسلې شروع شوې. د پښتنو مقابله کولو لپاره نور قانونو ته پکارو چې هغه د پښتنو مقابله کې خپل پیسې جوړ کړي. نو دا روپې کندهاري روپې پښتنو ته پاتې شو او هغه خلکو ځان ته کابلي روپې جوړ کړه هغه ته به کابلي روپې وي. بیا تجارتونو ترمنځ د ولس یو بل ورکړه راکړه چې کېدنو په هغې کې به پښتنو زیاتره خوښوله چې ماله کندهارۍ پیسې راکړه کندهارۍ روپۍ راکړه. هغه کندهارۍ اصطلاح ورو په وخت کې بدلېده کالداره شوه کندهار روپۍ کالدارۍ شوې کالداره شوه. په دې کې اصطلاح کې وخت سره راتګ سره دا بدلون همیشه د خلکو لغتونو کې راځي عادتونو کې راځي د قومونو. اوس وروسته وخت کې راځو دا دوه سکې وې چلېدې کابلۍ او کندهارۍ د پښتنو په اصطلاح کې دا بیا کالداره شو روپۍ سره د کالداره لغت وتړلی شو سانتیا دپاره. امیر عبدالرحمن خان په 1892 کې کوینج ریفارمز راوستل د سکو ریفارمز راوستل سکې نظام بدلولو نو هغه کابلۍ روپۍ او کندهارۍ روپۍ کابلۍ او کالداره دا یاد ساتئ دا دواړه ختم کړې او افغاني روپۍ شروع کړه افغاني روپۍ شروع شوه. افغاني روپۍ نظام د خلکو روپۍ خو بدلې شوې خو عادت او فطرت بدل نشو نو هغه د کالدار اصطلاح چې وه کوم چې کندهار روپۍ سره تړلې وه هغه افغاني روپۍ سره وتړلې شوه خلکو به دې ته بیا کالدار ویله. دا تر 1923 پورې چلېده خلکو به هغې ته کالداره ویله. غازي امان الله خان دا بدل کړو او د افغانستان مونیټري د افغانستان د روپۍ د افغانستان د مالی نظام نه روپۍ ختمه شوه او افغانۍ شوه د افغانستان پیسه افغانۍ شوه خو د خلکو فطرت او عادت بدل نشو خلکو د روپۍ سره کالداره استعاره په ذهنونو کې فکرونو کې وتړلی شي او دا به کالداره وي. نو روپۍ بیا هندوستان کې پاتې شوه هندوستانیانو هم د افغانستان نه اخیستې وه چې کله پاکستان جوړ شو پاکستان روپۍ مالیاتي نظام د هندوستان نه واخیستو. هغه اصطلاح چې پاکستان سره روپۍ را روانه وه د افغان ولس او مخکې روپۍ سره کوم چې د افغانستان حقیقي وه هغې سره هغه اصطلاح د کالدارې وتړله نو په افغانستان ولس کې خلک دې ته اوس کالدارې وایي. دا لنډ تاریخ او دا لنډ فلسفه وه. مننه کوم.